السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ملګری رسول الله. یو ځل تاسو ته بیا زه هرکلی وایم په پښتو تعلیم کې. ملګرو، نننۍ چې کومه تاسو له موږ ویډیو راوړې دا ډېره اهمه ویډیو او دا د یو نمبر باره کې ده. مطلب تاسو به څنګه د یو نمبر معلومات کوئ. مطلب دا چې تاسو ته به څنګه یو پته لګي دا نمبر د چا په نامه دی او شناختی کارډ نمبر یې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی دی. تاسو هم د یو نمبر معلومات کول غواړئ او تاسو ته پته نه وي نو تاسو دا ویډیو خامخا وګورئ او ویډیو پوره وګورئ نو تاسو ته به معلومات حاصله شي چې تاسو به څنګه د یو نمبر مطلب هغه چک کولی شئ. نو موږ سره اوسه ویډیو کو کې دا ویډیو ستاسو خوښه شي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل قیمتي کمنټس هم وکړئ زموږ د ویډیو باره کې. نو ملګرو، که چېرته تاسو هم غواړئ چې د یو نمبر معلومات وکړئ، د یو نمبر چې کوم دی د هغه معلومات وکړئ چې دا د چا په نامه دی د چا په نامه نه دی او چې تاسو مطلب د هغه د شناختی کارډ نمبر معلومول غواړئ او تاسو غواړئ چې د هغه نوم څه دی او د کوم ځای دی، نو د هغې به دپاره ما تاسو دپاره نن دا ویډیو راوړې ده. تاسو دا ویډیو به برابر ګورئ، پوره به ګورئ، تاسو ته به معلومات کېږي. نو ملګرو، که تاسو له څوک یو نمبر راشي رنګ دله درکړي یا څوک نمبر یې پازابول کوي مس کال یې کوي او تاسو ته پته نه لګي چې دا څوک دی او تاسو مطلب د هغه باره کې معلومات حاصلول غواړئ نو دا ویډیو برابر وګورئ. نو ملګرو، که تاسو چې نمبر معلومات کول غواړئ د هغې دپاره به د ټولو نه مخکې چې کوم د خپل ګوګل کروم کولاوو. موږ د خپل ګوګل کروم چې کله موږ کولاو کو دا اوپن شي نو دلته به موږ یو لیکل کوو پاک ډیټا آنلاین. دا پاک ډیټا آنلاین به موږ دې کې لیکو او دا به موږ سرچ کوو. دا چې کله موږ سرچ کوو نو دلته کې موږ سره راشي لایو ټریکر آل نیټورک ډیټیل. دا به موږ سره راشي. چې کله موږ دا اوپن کوو نو بیا دلته کې لاندې موږ سره راشي مطلب لایو ټریکر یوز وی پی این اف سایټ ناټ ورکینګ کو. مطلب که دا ویب سایټ کار نه کوي نو تاسو ورسره وی پی این یوز کړئ. نو په دې کې بس موږ نمبر ورکوو خو مطلب صفر به ورسره نه لیکو، صفر به ورسره نه لیکو، باقي به نمبر ورکوو. نو فرض کړه موږ دا نمبر ورکوو د ما سرچ کړي دي همداسې د ځان نه په دې باندې ما معلومات کړي دي، دې باندې ما خپل نمبر هم چک کړی دی، په دې باندې ما چک کړي. نو دا تاسو ته ښه ښایسته ښایي مطلب د کس نوم ښایي د هغه هر څه ښایي. یو بل نمبر پې سرچ کوو. یو بل نمبر پې سرچ کوو. صحیح شو. خو مطلب دا ریل هر څه روباسي. که تاسو مطلب یو دغه وکړئ که نه مطلب چیکې کوئ نو تاسو ته به پته ولګي، همداسې چاته پته نه لګي خو چې کول یې مطلب لازم دی چې چیکې کوئ نو تاسو ته به پته ولګي چې دا صحیح دی که نه دی. صحیح شو.